محترمو حاضرینو، محترمو افغانانو ورونو، په لیدو مو یقینا ډېر زیات خوشحاله شوم. الله تعالی دې موږ او تاسې آینده او د ټول وخت لپاره دغسې متحد یو ځای او یو د بل سره په ښه مینه او محبت لکه دغه اوسنی مجلس چې دی داسې راټول ولري. دا زموږ د زړه غږ دی، دا زموږ د زړه تمنا او ارزو ده چې الله جل جلاله د آینده دپاره د افغانانو د منځ څخه هغه ستونزې چې دا 40 کاله یې افغانان کړولي دي وباسي، او الله تعالی موږ او تاسو ټولو ته وحدت او اتفاق را نصیب کړي، ورورګلوي او اخوت را نصیب کړي، او هغه تعصبات او هغه فتنې چې د بهرنیو اشغالګرو او دښمنانو لخوا څخه زموږ او ستاسو په منځ کې شیندل سوي دي، هغه نور زموږ او ستاسو د ټولو د زړونو څخه ووځي او په ښه مینه او محبت سره راټول او خپل وران وطن یو ځل بیا ورغوو، جوړ یې کړو، آباد یې کړو او د نړۍ سره یې سیال. زه محترم ورونو، بعضو ملګرو چې دلته حاجي صاحب صدرخیل او د محترم غضنفر صاحب او محترم چنګیزي صاحب یادونه وکړه، بعضې ستونزې او بعضو مواردو کې خپل نظرونه څرګند کړل. انشاءالله موږ به تر خپله وسه پورې چې زموږ توان وي ستاسو د هغو ستونزو په رابطه چې دلته دي د دې حکومت سره خبره وکړو، او دا مو پلان هم دی چې انشاءالله د دوی د اړوند مشرانو سره زموږ ملاقاتونه کیږي. د هغوی سره به که د ویزې ستونزه ده، که د پروازو د زیاتوالي ستونزه ده، که د بندیانو ستونزه ده، او که هلته تاسو کومې ستونزې په داخل د افغانستان کې لري لکه د پاسپورټو او یا نور مشکلات، په ټولو کې انشاءالله زه خپل وس او توان کوم، او چې څومره زما وس وي انشاءالله هغه نه درڅخه سپموم. دا چې کار به لږ وسي یا ډېر هغه بېله خبره ده، خو خپل وس موږ نه درڅخه سپموو، خپل ټول توان در سره شریکوو انشاءالله. ټول شیان انشاءالله ما یاداشت کړله او هره نقطه باندې به جلا جلا دوی سره بحث کوو. په مجموع کې زه دا وایم څوک چې د افغانستان دی، د افغانستان وګړی دی، زما مسلمان ورور دی، هغه که د هر ولایت، هر سمت او هرې ژبې، هغه که پښتون دی، که ازبک دی، که هزاره دی، که ترکمن دی، که تاجک دی، که بلوچ دی، که پشهیي دی، که عرب دی، که بل دی، که بل دی. دا تبعیض باید د ذهنو څخه وباسو او د خپل نوي نسل ته باید په ذهن کې دا ورکښېنوو چې دا ټول قومونه د افغانستان خلک دي، د افغانستان وګړي دي، په افغانستان کې حق لري، هم یې په اقتصاد کې حق لري، باید خپل توان او وس ونه سپموي او زمینه ورته مساعده شي، هم یې په سیاست کې برخه لري، باید برخه ورکړل شي، هم په نظامي اړخ کې سهم لري، باید ودې وطن ته خدمت وکړي، د وطن څخه دفاع وکړي. د هیڅ چا پر مخ باندې دروازې نه دي تړل شوي. هر افغان ورور چې غواړي په هر معنا په یو بخش کې خدمت وکړي، هغه کولی شي چې خدمت وکړي. نو انشاءالله موږ به ودې ته کار کوو، کوشش به کوو چې دا زمینه نوره هم مساعده شي. کیدای شي په دې مخکې موږ تاسې 40 کاله ستونزې ګاللې دي، مشکلات مو ګاللي دي. په دې کار کې چې موږ او تاسې پرمختګ کوو، دا پرمختګ به ستونزې ولري، خو هیڅ ستونزې ته باید تسلیم نه شو او باید کار وکړو، مایوسه نه شو چې نن دلته یا په فلان ځای کې
ما ته دا خبره وشوه یا یو مشر هغه په دې نظر دی یا یو شخصیت دا په دې نظر دی یا فلان شخص تبعیضي چلند کوي دا افغانستان خو نه زما یوازې دي نه ستاسې دي یوازې دا د 40 میلیونه افغانانو مشترک کور دی دلته مختلف مزاجونه شته دلته مختلف نظرونه شته دلته مختلف فکرونه شته دلته داسې کسان هم کېدای شي موجود وي چې قصدا کوشش د دې کوي چې موږ تاسې په خپل منځ خپل افغانان به وي خو د پردیو په لمسون به نه غواړي چې افغانان متحد پاتې شي هغوی باید وپېژندل شي او هغوی ته باید په زغرده جواب ورکړل شي چې ستا هغه نظر او فکر دلته نشي تحمیلېدلی چې هغه د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې نو د یو بل زغمل تحمل او برداشت کول یو بل ته د اتحاد او ملي یووالي تلقین کول او په ټولو پردي خلک زموږ او ستاسې وطن نشي راته جوړولی دا ثابته خبره ده تاریخونه شاهد دي چې هر پردی راغلی دی و افغانستان ته یې بدمرغي جنجالونه ستونزې مشکلات راغلی د آبادۍ په نامه دی وتلی په داسې حالت کې دی چې هغه مخکې کومه آبادي او ورورګلوي او اطمینان موجود و هغه یې د ځان سره وړي زموږ او ستاسې د غلطولو دپاره نمایشي برنامې لري نمایشي کارونه یې کړي دي اما یو داسې اساسي کار چې هغه د افغانستان آینده 100 کاله پرمختګ ته یوسي یا مثلا د آینده دپاره هغه افغانانو ته پاتې وي داسې یو کار دوی نه دي کړی که بعضې مواردو کې کارونه شوي هم خپلو افغانانو کړي دي نو پردیو ته باید انتظار ونه کړو او خپل وطن په خپله جوړ او دې ته ژمن سو او متحد سو چې زه خپل توان او خپل واس د خپل وطن په جوړولو کې خامخا مصرفوم تاسې ګورئ افغانان نن پوهان لرو انجینران لرو بیا هم موږ او تاسې محتاج یو چې پر یو سرحد او یو دروازه باندې سره د هر قسم ذلت تیر سو او هر قسم مشکلات وګالو او ځکه یو مجبوریت دی زه اوس نسم کولی چې یو افغان ته ووایم چې ته څه کوې چې دغه ذلت دې پر ځان باندې زغملی هغه ما ته وایي چې زه مجبور یم نو دا افغانان چې غریب خلک دي اکثر یې مسکینان دي محتاج دي باید د دې لاسنیوی وشي او دا لاسنیوی چې دي دغه خلک چې الله تعالی وس او توان وکړي په مختلفو برخو کې نن چې زه په خپل وطن کې یو پرمختللی روغتون نه لرم شفاخانه نه لرم فابریکه نه لرم نور هغه څه چې لازم دي هغه نه لرم زما په فکر باندې ټول افغان تجاران ټول ډاکټران ټول پوهان ټول انجینران د دې مسؤل دي او هر یو باید دا مسؤلیت درک تر هغه حده چې زموږ توان دي هغه توان مو ټول مصرف کړي دي په ټولو سرحداتو باندې انشاء الله هیڅوک نشي کولی چې یو متر د افغانستان خاورې ته را داخل سي او یا د افغانستان و خاورې ته په بد نظر وګوري د سر په بیه ولاړ یم که پر چا ښه لګېږي پر چا بده لګېږي خپل د هېواد حریم به ساتو او په هر قیمت به ساتو دا مو ژمنه ده دا مو تعهد دی او په دې وطن کې به انشاء الله تعالی خپل ژوند به مو دلته وي مرګ به مو هم دلته وي او ټول وخت به
په همدې وطن کې انشاءالله موږ د افغانانو په خدمت کې یو تر څو چې افغانان غواړي. نو خپل وس او توان در سره شریکوو انشاءالله په ټولو ستونزو په هوارولو کې انشاءالله موږ خپل وس در سره کوو، خپل توان در سره کوو. د ټولو افغانانو څخه هیله کوو، ارزو مو دا ده، خواهش مو دا دی چې وطن تر هر څه، تر اسلام وروسته وطن ته تر هر څه ترجیح ورکړي. زموږ او ستاسې وطن که دغسې یو لیونۍ مینه ونه لرو، که دغسې یو انتهایي کوشش ونه کړو او هر یو خپل مسؤلیت دا ونه بولو، نیسو جوړولی. په 40-50 کاله چې څه ناخوالې وي هغه تېرې سوي دي، چې څه خرابۍ وي هغه تېرې سوي دي، چې څه د دنیا پرمختللې اسلحې وي هغه دلته کار سوي دي، ستونزې او مشکلات یې راته ایجاد کړي دي. اوس که موږ بیا دا وطن جوړوو، دا موږ ستاسې څخه وخت غواړي، کار غواړي، ستړیا غواړي. نو دا هر څه ته به ځان ورکوو انشاءالله تعالی او کوشش به کوو چې خپل وطن داسې جوړ کړو چې خیال کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ستاسو د ټولو څخه ډېره مننه.